الرحمن الرحیم. پاکوالی د ایمان برخه ده. څنګه چې تاسو وینئ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د هغه مبارک ارشاد دی چې وایي پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. هر کله چې موږ خپل روغتیا ته پام ونه کړو نو د ډول ډول ناروغیو سره مخامخ کیږو. په دې اساس وایي موږ چې د خوړو له لارې د پاک ساتلو له لارې موږ کولی شو چې خپل نظافت مراعات کړو. په دې توګه خپل روغتیا ته پام وکړو. سلام علیکم کاکا. ما ته 2 کیک راکړه. څنګه یې؟ 2 کیک درکومه؟ او واخله صحیح شو؟ او خیر سي کاکا. ژوندی شمس وروره تا تر خو هم پیسې شته، ته ولې خوراکي توکي ځان ته نه اخلې؟ مصطفی وروره ما سره هم پیسې شته، خو کوم کار چې زه کوم د خوراک نه ډېر مهم دی. زه بل څه شی پې اخلم. ښه شمس وروره هغه څه دي چې زیات اړین دي. او بچیا دا ته څه کوې؟ دا خو سوځېږي نه که نه؟ کاکا جانه زه دا سوځولو لپاره نه وړم، زه دا وړم هلته په کثافتدانۍ کې اچوم. بچیا دا لفافه دې له کومه کړه؟ کاکا جانه ما د سهار پلار د خوراک پیسې راکړې، ما خوراک هېڅ شی پې وانخیستل، ما دا لفافه پې واخیستله دې دپاره چې دا ګندګي ټوله کړم، ځکه چې زموږ ښوونکي په ټولګي کې ویل چې پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. زه وایم چې دغه ایمان چې دی په مونږ غټانو کې نشته. ته وګوره څه حال هم د دې چمن جوړ کړی دی. کیلې مو وخوړلې، مالټې مو وخوړلې، پوټکي مو دلته ګزار کړل. زما آفرین بچیا په تا باندې. ښه یوازې ما او تا کې نه، زموږ دې ټوله کې دا عقل نشته، دا پوهه نشته چې یو شی وخورو دا بیرته پلاستیک کې واچوه خزاله دانې ته یې ویسو. غټ غټ سړي دي انرژي وڅکي، سړک ته یا کوڅې ته بوتل ور واچوي. بلکل پاپړ وخوري پلاستیک اخوا وغورځوي، میوه وخوري پوستکي اخوا. دا پوهه هېڅ چا کې هم نشته. آفرین بچیا. آفرین. مونږ له تا څخه مننه کوو بچیا ښه چې مونږ ته د ایمان پوهه راکړه او زمونږ ایمان دې مکمل کړو. نو څنګه دې خوښه ده چې دغه مونږ او ته هم دې ځای نه ټول کوو ورسره ملګري. راځه دا خو نیک کار دی. پولیس د ټولنې خدمتګار